علما کرام ناس کې په دغه څوک اوبه تودې کړي که غسل پې وکړي که اودس پې وکړي که تلاوت ورته وکړي نو هغه یوه مسله دغه دی کار او د جومات نتیجه یې بیا هغه یې که نه ثواب یې نه او زحمت یې سره نو دغه شي باندې تاسو د اګریوان کې سوچ وکړئ علما کرام فرمایي طبیل هضم دا خبرې وایي لاویا ګولو ډوډۍ نه یو څاڅکی وینې جوړېږي بیا له اویا څاڅکو وینو نه ډېره د حیا یو څاڅکی مني جوړېږي اوس یو سړی دغه هر څه په حرامو وکړي او بیا له خپلې بیبي سره نږدې شي او له هغه نه چې کوم اولاد پیدا شي هغه به بیا څه شي هغه به بیا د دې مور و پلار قدر احترام وکړي خو دا هر وخت چې تاسو په دا حوزو په دغه کې لاس او ګریوان د زوی او د پلار وي سره بیا یې اخري نتیجې ته ولاړ شي یا یې په حرامو رالوی کړی یا یې د زوی او د وراره حق ته خوړلی او یا یې د برېښنا او داسې غلا کړي چې هغه نه یې بیا تلاوت ختمېږي نه هغه فکر کوي نو ښه طریقه یې دا ده چې قانونا بهتر یې چې دا ستاسو له سبا به انشاءالله موږ تاسو ته یو تصمیم ونیسو ځکه ډېر کورونه دي پرې ورباندې کېدی چې موږ هم ورسره تکلیف سو نو له هغه نه وروسته یو داسې ترتیب موږ ته جوړ کړي چې نو تور لاین په دې علاقه کې پیدا شي او نه خدای مکه موږ له داسې مشکل سره مخ شو چې بیا د شپې په دې کلي کې نور زورونه ټکوو یا عزتمن سړی له دغه ځایه کارکندر ته وړو بیا هغه خلک چې راځي هغه یې سفارش کوي آخرت یې خراب کړي دواړو دنیا یې خراب کړي ځکه غل او د غل ملګري د الله په نس دواړه نو دغه یو څو خبرې وروسته به انشاءالله د برېښنا په هکله تفصیلي وینا د رئیس صاحب ته کوي هغه په لارې ده چا پسې د برېښنا وروسته بیل نه راته دا ماموریت چاره یې که بیل هلته موږ دفتر ته بیا پسې هر ځای وړ هغه به هم تاسو وویني راسئ بیل همالته وي اکثره بیلونه داسې یو بخش د انمالیزم ورته وایي هغه ته ولوېږي لکه موږ دلته 15-15 مشتري لرو زموږ یوازې دا 12مه حوزه مربوط نه ده 20مه 19مه بګرامي تقریبا 50% دا تر دغه پورې مربوط ده دا د نظامي بخش یا د پولیسو بخش حوزه یي زموږ قریبا 23 جکشنه په نوم سره بیا له هر جکشن سره یې داسې کافیه علاقه تړلې دا خاکي جبار اوس له موږ نه جلا تقریبا کال اعلان پرې کېږي نو زموږ ساحه هم ډېره غټه ده تقریبا د پولي چرکې له تلاشي ونیسه تر له تبنده د سبزه د بګرامي ولسوالي د ترفیق تر هسپتاله کته هغه تقریبا چې هغه د منجي ډاګونه هم ختم شي ډېره غټه علاقه وي نو دې ټولو کې زموږ دا ستړي او تکلیف په دې خاطر څوک بیل نه تاویلوي 2 دورې چې بیا ورشو قتلیان پرې کوو نو دغه یوه همکاري مو راسره وکړي دا خپله چې دا کوم خلک ناست یا نه دي راغلي چې بیل درته راغی په خپل وخت کې تاویل کړي 14 ورځې وخت لري په 14 ورځې کې دا اوس زموږ د امیرانو ارزابي او د هزارهګان دي د شبرچي ورته وایي د دغه امیر اول نمبر راغلی و وجه یې دا وه چې هزاره ورور سوال کوي خو د برېښنا بیل نه پرېږدي هزاره سوال کوي خو بیل صرف سره راغی چې دا څرنګه ته ورسي د ماښام ټایم نه پرېږدي بانک ته منډه کوي تاویلوي نو د هغه فیصدي 100 تقریبا 80 وه نو هغه امیر ته ما خندل مان که دلته بالکل امیر نه یم دا باتیا یي ځکه دا اصولي خلک دي خو یوازې زموږ پښتانه یې تاسې نه ټول علاقه کې په بیل کې ډېره زیات سستي کوي حالانکې بهتره تاسو ته معلومه ده چې زموږ برق خپل نه ده ازبکستان تاجکستان ترکمنستان له هغو یې اخلو بیا یې په اورو کې میټر راته لګولی تر کابله پورې ځایه د انجینران پې کېږي بیا دلته سب سټیشن تلسکونمرو کې جوړول بیا تاسو ته په دغسې طریقه برق درکول چې ګروپ او فریج او د کالو ماشین هم ونه سوځي دا هم درته جوړوو بیا دا د برېښنا جګ ماشونه تاسو ته بهتره معلوم دي چې دا شپه ورځ ده دا ورځ نه ده چې یوازې ورځي که په یوه بجه غاب وکړي مامور او د ما په شمول به هغه ساحې کې حاضر وي نو د دغې وجې چې دولت دومره ستړی کوي په اوس وخت کې دا زموږ برېښنا لکه د ګاونډي هېواد پاکستان ریل ګاډی دغسې ده په تاوان کې روانې ګټه نشته خو دا د دولت اصول دي چې خپلو وګړو ته یو ښه ژوند برابري موږ قریبا 3 قسمه کټګوري لرو په برېښنا کې یو صنعتي ده چې هغه فابریکو ته ورکوو په 9 روپۍ ده یو تجارتي ده چې هغه دوکانونه هوټلې شالیهالې د عروسي اوس کوم مرکزونه دغو ته ورکوو په 12 روپۍ او یم خام افغانانو ته چې هغه په 2 روپۍ نه دا 12 موږ ته ګټه کوي نه دا 9 کوي او نه یې 2 کوي دا ټول په تاوان کې روان دي قریبا سابقه دومره بقایا جمهوریت پرېښې دي چې اعلی یې پرېږدي موږ یې نشو پرې کولی